سلامونه، نیکې هیلې مو ومنئ. په دې هیله چې ټول مینوال به راته ښه وی، جوړ وی او د صحت په کالیو کې به راته نغښتي وی. شپې او ورځې مو په خیر او خوشحالۍ سره تېرېږي. نو ملګرو، اکثره دغه مشکل راپېښ شوي دي. که تاسو ګورئ امپریژن یې نه راځي، هغه په 0 باندې ولاړې وي. نو دغه مشکل د رفع کولو لپاره باید مونږ کوم کارونه وکړو او څنګه دغه مشکل څخه ځان وباسو ترڅو زمونږ امپریژن یې هغه راشي. نو د اډموب نوې پالیسۍ سره چې نوې پالیسي وړاندې کړې ده، د هغې سره په ډېرو ممالکو یا هیوادونو کې هغه اپلیکیشنو کې د اډموب بینران بند شوي دي چې هغې کې د کوم بینر او انټرټیشنل چې دي هغه زیات استعمال شوي دي. لکه مطلب دغه ځینې اپلیکیشنې جوړې شوي دي یا هلته AIA فایلونه موجود دي چې هغه کې تقریبا 14-15 امپریژن یې راځي. هغې کې وخت ورکول کېږي تقریبا تر 100 پورې رسیږي. نو دغه سافټویر یې بندې شوي دي، کېدای شي خلاصې شي، نږدې راتلونکي کې خلاصې هم شي، خو په نوې پالیسۍ کې هغه اپلیکیشنې ټولې بندېږي یا غیر فعالې کېږي چې ډېر امپریژن یې پکې استعمال شوي یا بینران پکې استعمال شوي وي. او که چېرته همدغه ځینې خلک همداسې ادامه ورکړي، نور اپلیکیشن یې جوړ کړي په همدغې طریقې سره، کېدای شي هغې اکاونټونه هم ډیسیبل شي. نو د دې رفع کولو لپاره تاسو همدغه AIA فایل چې تاسو کوم اپلیکیشن پکې جوړ کړی دی د هغه راواخلئ. یوازې پکې یو یا دوه بینر ID اډ کړئ. هغه کوم کلاک چې دی تقریبا 1000 یا 1000 ملي سیکنډ وي، هغه تاسو تقریبا 2.5 لاکو ته ورسوئ. نو کله مو چې 2.5 لاکو ته ورسوئ، نو تاسو راشئ بیا هغه خپل اډموب اکاونټ ته راشئ، ګوګل کروم کې خلاص کړئ، هلته نوی اپ انتخاب کړئ او هغې کې بینر او انټرټیشنل دواړه ID برابرې کړئ، جوړې کړئ. کله مو چې هغه هم پکې جوړ کړئ، هغه راواخلئ، په دغه نوي اپ یا کوم اپلیکیشن چې تاسو جوړوئ په هغې کې اډ کړئ. نو بهتره خبره دغه ده چې تاسو په هغې کې بیخي دغه کلاک چې دی استعمال هم نه کوئ، ځکه چې هغه امپریژن یې ریفریش کوي، کېدای شي بیا هم شمېر زیات شي. نو بغیر د کلاک څخه سافټویر برابر کړئ. کله مو چې هغه برابر کړ، نو داسې کوئ چې یو 4-5 واره هغه سافټویر ته راځئ، بیا واپس کېږئ او بیا راځئ، بیا واپس ځئ. نو دې سره به هغه امپریژن هم تقریبا 10-15 کتل کېږي او ایټو یا کلاک به هم نه وي پکې چې هغه خپله ریفریش شي. نو په دې طریقې سره کولی شئ ښې هغه کوم اکاونټ چې دی یا هغې سیکیورټي هم قوي شي. د دې په خاطر ځکه چې دوی به ووایي چې دغه بهتر دی، مطلب داسې اپلیکیشن جوړ شوی دی چې ډېر کم امپریژن پرې راځي او کم کتل کېږي. نو دغه ډېره بهتره خبره ده. نو فکر مې وي بیا هم که دغه اپلیکیشن مو جوړولو، هغه مخکینی کوم اپ چې تاسو په اډموب کې جوړ کړی د هغې بینر او انټرټیشنل پکې مه اډ کوئ او مه یې ډیلیټ کوئ. کېدای شي دغه سافټویر خلاصې هم شي، خو ستاسو اکاونټ لپاره ضرر رسونکي دي، مشکل پېښوي. نو بیا هم درته وایم، زه طریقه هم درته وښیم. نو تاسو راشئ ګوګل کروم ته، ګوګل کروم کې اډموب اکاونټ خلاص کړئ، کوم اکاونټ مو چې جوړ کړی وي ښه، هغه مو چې خلاص کړئ. کله چې دلته راغلی، دلته د اپ باندې کلیک وکړئ. ګورئ ما ډېر اپ جوړ کړي دي، خو دلته اډ اپ خلاص کړئ، نوی کړئ او دلته د اپلیکیشن نوم ورکړئ، اپ نوم ورکړئ چې هر څه نوم ورکولو. دا مو چې کله جوړ کړئ، هغې وروسته بیا راشئ، په هغې کې بینر او انټرټیشنل دواړه ID چې دي هغه اډ کړئ. کله مو چې هغه پکې اډ کړئ، نو خبره به خلاصه شي، ستاسو اعلانات به پرې جاري شي او اعلانات به درته پرې راشي. د نه هغه مخکې ویډیو کې ما درته طریقه هم ښودلې وه د څه ورته وایي په کلیکانو باندې زیاتې پیسې اخیستل. نو تقریبا $21 ما اخیستي دي، نه پوهېږم چې هغه به ما څو کلیکان کړي وي، 19 به وي، 20 به وي، 21 به وي،
خو هغه ویډیو هم در سره وګورئ چې ما پکې کومه طریقه ښودلې وه. نو همدغې طریقې سره دغه امپریشنې دوباره تاسو کولی شئ برابرې کړئ، جوړې کړئ. نو زموږ یوټیوب چینل خو تاسو معلومه خبره ده چې خوښیږي به مو. نو که دغه ویډیو مو خوښه شوه لایک ورکړئ ضرور. کومه پوښتنه وړاندیز وي کمنټ کې راته پرېږدئ. تر بیا ښې شېبې ښه وخت.